د مارچ له 15مې نیټې راسي پرلپسې بارانونو د ضلع مومند په میچنۍ سیمه کې کروندګرو ته درانه زیانونه اړولي دي. په ځانګړي ډول هغه واړه زمینداران چې له 6 تر 10 جریبو پورې ځمکه لري تر ټولو زیات اغیزمن شوي دي. دغه کروندګر چې د کور د لګښت لپاره د مزدورۍ ترڅنګ په خپلو پټو هم تکیه کوي وایي سږ کال فصلونه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. صاحب داسې کار دی ولا چې لګیو دا ملګری راغی غریبو او بس غرمه ده پلو کې شروع او چې جیرب نیم پټی دی ولا چې بس داسې بس لو خو مړه پکې نه غواړي سړی سله دروغ وایي په دې چې بس د الله طرفه باران ډېر زیات خراب کړي بس ډنډې پکې ولاړې اوبه پکې ولاړې دغه غنم دي جیرب نیم پټی ولا چې سترګې مې تر کوټې بچی مې راسه لګیو او بس دا خبره بس بره نه به هرڅه کېږي اوس د انسان غم دی نه ولا نقصان یې راله ډېر کړی د غنمانو یوازې زما نه چې ډېرو ملګرو غنمان یې خراب کړي دي او اوبه پکې ولاړې اوسه پورې د 2 ورځې پکې اوبه ولاړې اوسه دا خبره دوباره تیغې کړي دي ملګري مې ولا چې غنم هم کاته دا ور دي دغه کې به تصویران نیم نو ولا چې بس ته کې څه د روډ د اوبو ته راځي دا ور د روډ خاوره چولې دغه اوبه ټولې دي زموږ پټو ته راځي پوه شي که نه ولا چې بس ډېر غټ تکلیف دی راته د غنمو فصلونه د زیات اوبو له امله یا خو ولاړه تور شوي دي او یا بیرته شنه شوي دي چې اوس د کار او خوراک وړ نه دي پاتې. بل لور ته د سونډ توکو د بیو لوړوالي ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. واړه زمینداران وایي چې د پاتې لږ فصل د تریشر کولو وس هم نه لري. تاسو کتلی شئ چې کومه دی ډېر بس داسې به ووایو چې ورانۍ زموږ ډېر زیات شوی دی په لو کې چې کومه دغه رنګې مصیبت وي بیا چې تریشل چې بیا هغه رنګې نه وي نیم په نیمه باندې چې کومه دی بیا اخوا دې خوښي ځکه چې د ولاړ یو رنګې وي او چې بیا وغورځېږي هغه بیا بل رنګې وي نو بیا چې کومه نه هغه روټۍ هغه خوراک غنم چې ماشین ته یوسو بیا نه دغه د خوراک وي بوس هم دغه رنګې حالات وي تور وي خراب وي مال یې نه خوري نو بیا چې پکې کومه دی د اخره کې چې بیا تریشل ته خبر راشي بیا هغوی هم نه وهي وایي دې کې دا نن نشته دې کې دا شی نشته او دې کې دا شی نشته نو بیا چې کومه دی غنم بس بیا تریشل والا یو څه بوس یې موږ ته پاتې شي په ځای کې سر اوبر شي بس بیا پکې زمیندار ته هم تاوان دی د کال خواري د دغه کال خو زمیندار دغه ته کاتنې زموږ خو نور د څه وسیله نشته دی همدغه جوار دی او دغه غنم دی. د کرنې د معلوماتو ادارې د شمیرو له مخې د اپریل تر 20 نیټې پورې له 1000 جریبو زیات ولاړ فصلونه په بشپړه توګه تباه شوي دي چې پکې موسمي سبزیانې هم شامل دي او تر ټولو زیات زیان د غنمو فصل ته اوښتی دی. کروندګرو له حکومته غوښتنه کوي چې بیړنۍ مرستې دې برابرې کړي څو وکولی شي د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کړي او خپلو ژوند بیرته په خپو ودروي.